السلام علیکم. خبرو به کوو د شمالي وزیرستان میرالي ډرون پیښې د کوم وروستو چې تر دې وخته پورې څه پیشرفت شوی دی هغه ټول صورتحال به درته شریکوم. د دغه پیښې کوم اهم متاثره چې کوم مین متاثرتونو د چا په کور چې دغه بم راغورځېدلی یا کوادکاپټر په ذریعه باندې چې کوم دغه په کور حمله شوې وه، نو هغه وایي چې زما څلور ماشومانو سکول ته روانو، دوه تیار شوي په سین کې موجود وو، د نورو دپاره په انتظار کې وو چې دې دوران دغه په کور باندې دغه حمله وشوه، مبینه ډرون حمله وشوه. په هغې کې دغه دوه ماشومان پر موقع مړه شو. یو په زخمی حالت کې ووایي چې ما کله روچت کې زما په غېږه کې ساه ورکړه، او بل زما ورواره هغه چې کله هسپتال ته ورسولی شو نو په هسپتال کې ساه ورکړه. وایي چې دې نه علاوه څلور نور کسان په دغه پیښه کې ژوبل شوي دي، اوس هغه په زرګونو خلکو سره میرالي کې موجود دی او دغه درنې کیمپ کې مطالبه کوي د انصاف لپاره. په دې مظاهره کې د شمالي وزیرستان او دغه شاوخوا شذیلو نورو خلک هم موجود دي، او هغوی دا وایي چې کله دا پیښه وشوه نو دا یقینا چې عام خلکو باندې شوې، دا ماشومان دهشتګرد نه وو، دا ټیرریست نه وو، دوی داسې څه کاروي نه وه کړې چې دوی ریاستي ادارو ته مطلوب وو. دا خو ماشومانو دا کاروي چا کړې ده؟ څوک کولی شي داسې د دوی د تحقیقات وکړی شي چې کوم ملزمان دي هغوی ته دې سزا ورکړی شي. دوی دا وایي چې تر اوسه پورې مذاکرات کامیاب شوي نه دي، خو دا خبره پکې ضرور شوې ده چې تحقیقات به کولی شي، یو هفته کې به کمیشن ریپورټ یو کمیشن به جوړولی شي، یو هفته کې به دغه کمیشن خپل ریپورټ پیش کوي، د هغې نه بعد به ملزمانو ته سزا ورکولی شي. خو بل طرف ته د مظاهرینو ځینې نورې مطالبې هم دي چې هغه زه اوس تاسو ته په دې ویډیو کې ویلی نشم، تاسو په خپله پوهېږئ چې هغه خلکو ډیمانډ څه دي، خو د هغې متعلق ورته ریسپانس نه دی میلاو شوی. مظاهرین دا هم وایي که چېرته زموږ مطالبات دوی ونه منل، زموږ مذاکرات کامیاب نه شول، نو موږ به دغه لاشونه اخلو د ماشومانو، اسلام آباد او پېښور ته به ځو، هلته به خپل احتجاج کوو، او دې دپاره هغوی تیاری هم شروع کړی دی. کرک، بنو، لکي مروت او کوهاټ مشرانو ته یې هم ویل دي، د ګاډو انتظامات هم شوي دي. دا مطالبات د دوی نور څه دي، راتلونکي وخت کې به دې سره پوره پته لګي چې د دې څه حل روځي، څوک په دې کې ککړو. خو که بل طرف ته په دې کې موږ د پولیس بیان وګورو، نو هغه وایي چې اوس دهشتګردو سره داسې کوادکاپټر موجود دي چې هغوی داسې قسم کارویانې کولی شي، او نوره جدید وسله ورسره هم موجود ده. کوم الزام چې په ادارو باندې لګي، ادارو لخوا دا کاروی نه ده شي، دا د دهشتګردو کاروي ده، او دا یو ټیرریست اټیک دی، کوم چې بھارتي سپانسر دهشتګردي پاکستان کې هغوی دا کارویانې کوي. بل خوا ډي جي ایس پي آر بیان هم مخې ته راغلی، هغه وایي چې غیر ملکي عناصر داسې قسمه بیانیې جوړوي، خپل خلک د خپلو ادارو خلاف راوچتوي، او په داسې موقعو کې د فوج ته خلک مخامخ کوي، حالانکې ادارې چېرته هم داسې نشي کولی. دا دهشتګردو کاروي ده، او د دې به تحقیقات کېږي، او چې کوم ملزمان دي، کوم دهشتګرد دي، هغوی به منطقي انجام ته رسولی شي. د وزیرستان دغه پیښه په شانتې په خوزدار کې هم واقع مخې ته راغله، څلور ماشومان په هغې کې هم ژوبل شول، هغه هم ډېره افسوسناکه واقعه ده. ماشومان وي، د هغوی وژل چې کوم دی، ماشومان یو غټ بېګناه تن وژل چې دي، هغه هم افسوسناک دی. خو د خوزدار واقعې ته ډېر زیات کوریج میلاو شو، ډېر زیات هغه راوچتېږي، ځکه چې هغې بي ایل اې ملوث وو، هم دقه شانې څلور ماشومان په وزیرستان کې وو، هغې ته هغه شانې کوریج نه میلاویږي، نه په نیشنل میډیا، نه د هغې خلکو سره څوک کینی، حکومتي کسان هلته نه ځي، نه د هغوی خبره څوک داسې اوري. هم دغه وجه ده چې قبایلي مشرانو کې، خلکو کې هغه ګیله پیدا کېږي.